السلام علیکم. د خپل موبایل په مدد سره به بالکل فری په اسانه طریقه باندې د الیکشن لپاره داسې ښایسته زبردست بینري پوسټرې څنګه جوړو. زیاتو ملګرو کمنټس کول چې حسن بھائی موږ ته دغه طریقه وښایه چې موږ څنګه په اسانه طریقه باندې کولی شو چې موږ د الیکشن لپاره په خپل موبایل کې بالکل فری دغه شان بینري دغه شان پوسټرې جوړې کړو. نو تاسو به زموږ د خپل موبایل سکرین ته دغه مکمل طریقه تاسو درخیم. خو که دا ویډیو هم خوښ شوه معلوماتي ویډیو دا د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو به زموږ د خپل موبایل سکرین ته راځئ چې دغه مکمل طریقه تاسو ته وښایم. ښه نو خو ملګرو زه تاسو ته دلته یو دوه پوسټرې وښایم. تاسو ته ښکاري په دې کې ما خپل تصویرونه هم لګولي او سره ته مو سره خپل نوم هم لیکلی تاسو ته ښکاري. نو دغه شان تاسو د مختلفو فاټیانو جوړولی شئ. زه تاسو ته ښایم دلته دا اپلیکیشن دی دا به تاسو فسټ اول په خپل موبایل کې انسټال کړئ او د دې په مدد سره به تاسو دغه شان مختلف پوسټرې بینرې جوړوئ. دا به تاسو کوم ځای نه انسټالوئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاوي شي او په فیسبوک کې په کمنټ کې هم تاسو ته لینک میلاوي شي او د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. دا اپلیکیشن به اوپن کړئ. فسټ اول به تاسو ته دلته دا مختلف څیزونه شو کوي. تاسو ته ښکاري په دې کې نور هم تاسو ډېر زیات مختلف څیزونه یعنې سیټینګونه ایډیټینګ کولی شئ. خو تاسو به سمپل لاندې دلته کلیک وکړئ په ټیمپلیټس باندې. تاسو ته ښکاري په دې کې به تیار ټیمپلیټس پراته وي. بس په هغه کې به تاسو جسټ صرف تصویر لګوئ او تاسو به پکې نوم ایډیټ کوئ. که تاسو په ټیمپلیټس باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري په دې کې به تاسو ته دومره زیاتې ټیمپلیټې شو شي. تاسو په دې کې مختلف لوګوز به پکې تاسو ته شو شي. تاسو پکې ځان له مختلف کارډونه جوړولی شئ یا نور کو داسې 14 اګست وي نور داسې څه وي د هغې هم مختلف دغه کمې بینري پوسټرې چې دي هغه به تاسو ته هم میلاوي شي. بیا تاسو ته ښکاري فیصل چې دی د هغې به هم تاسو ته دلته میلاوي شي. داسې نور کو تاسو وګورئ مختلف شاعري نیوز دا هر چیز به تاسو ته په دې یو اپلیکیشن کې میلاوي شي او تاسو پکې په یو کلیک باندې کولی شئ چې خپل تصویرونه ولګوئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره ډېر دي خو تاسو به بره سمپل دلته ولیکئ الیکشن. تاسو ته ښکاري دلته به تاسو ولیکئ الیکشن. نو چې کله هم تاسو الیکشن ولیکئ بیا به تاسو وکړئ دا به تاسو سرچ کړئ. نو د الیکشن سره ریلیټډ چې څومره مختلف پوسټرې دا به دلته تاسو ته راواخلي. نو تاسو په هغه کې به هغه پارټي وګورئ کومه پارټي چې تاسو مطلب سپورټ کوئ. زه دلته سرچ کوم تاسو ته ښکاري دا دي څومره زیات د الیکشن دغه شان مختلف پوسټرې راواخیستي. جماعت اسلامي پکې هم شته. داسې که تاسو نور وګورئ دلته پکې تاسو ته پی ټي آی هم میلاوي شي. داسې که تاسو نور وګورئ تاسو ته ښکاري دغه شان دا مختلف پارټیانې په دې کې دي. اوس تاسو چې کومه یو فاټي هم مطلب تاسو سپورټ کوئ نو تاسو به سمپل په هغه فاټۍ والا تصویر باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات مختلف پوسټرز دي. زه به دلته په یو باندې کلیک واخلم او بیا په هغه کې دننه زه تصویر ایډیټ کړم نوم به پکې ایډیټ کړم نو تاسو به د هغې نه طریقه زده کړئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات مختلف پوسټرې دي دلته. مطلب که زه په دې یو باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی نو دې یو باندې ما کلیک وکړه. اوس تاسو ته ښکاري دلته په دې باندې ډاونلوډینګ فایلز نو دا څومره تصویران چې دي دا کوم سیسټم چې دا به ډاونلوډ شي اوس په لږ ټایم کې او دننه به تاسو له بیا دغه اکسس درکړي چې تاسو پکې بیا تصویر هم ایډیټ کولی شئ ورسره تاسو پکې نوم هم په اسانه طریقه باندې ایډیټ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دا دلته راغلو. اوس په دې کې دننه تاسو غواړئ چې په دې ځای کې باندې تاسو خپل تصویر ولګوئ. تاسو ته ښکاري په دې عمران خان په ځای باندې تاسو خپل تصویر ولګوئ نو تاسو به سمپل په دغه تصویر باندې کلیک واخلئ. لاندې تاسو له بلې اپشن درکړو تاسو ته ښکاري ایډیټ نو چې تاسو اوس په دې ایډیټ باندې کلیک کړئ ډایرکټلی به تاسو سره ګیلري اوپن شي او د ګیلري نه به تاسو خپل تصویر یا د بل چا تصویر بیا سلیکټ کړئ. نو تاسو ته ښکاري ما خپل تصویر دلته سلیکټ کړه. تصویر بیا تاسو وکړئ د سایډ ته تاسو ته راوړونکی نشان ښکاري. د دې ځای نه به تاسو دغه کوم خپل تصویر چې دی نو دا به تاسو داسې سایز به وله بیا غټ کړئ. زه تاسو ته ښایم دلته تاسو ته ښکاري دا سایز به وله تاسو داسې برابر کړئ. داسې څومره چې هم تاسو دغه سایز دی له غټ کړئ او برابر راشي نو هغه دومره به ستاسو دغه بینر ستاسو دغه تصویر مزه پیدا کړي. تاسو ته ښکاري دا اوس هم وړو کې زه به دا لږ نور غټ کړمه. تاسو ته ښکاري دې نه به اوس دومره مزناک تصویر جوړ شي چې بالکل به دې پته نه لګي چې دا په څه باندې دا پوسټر دا بینر جوړ شوی. تاسو ته ښکاري څومره مزناک د دې نه جوړ شو. اوس په دې کې به تاسو نوم څنګه ایډیټ کوئ د هغې لپاره به سمبل تاسو ته ښکاري لیکلي عمران خان دې به ځای په تاسو به بل یو پوسټر باندې کلیک کوئ. تاسو په بل باندې کلیک کوئ نو تاسو به څه وکړئ په دې نوم باندې به کلیک واخلئ. لاندې تاسو له بیا ایډیټ اپشن درکړي. تاسو ته ښکاري نو په دې کې بیا تاسو وکړئ به تاسو خپل نوم ولیکئ. تاسو ته ښکاري کوم نوم چې هم تاسو لیکل غواړئ مطلب زه دلته ولیکم حسن شاهي. تاسو په اردو کې په انګلیش کې په هر څه کې تاسو دلته لیکلی شئ. تاسو ته ښکاري تاسو سره لاندې کیبورډ چې د پښتو وي نو بیا به زه به سمپل ته حسن ولیکم. زه خو صرف تاسو ته طریقه ښایم. تاسو ته ښکاري دلته دا شو. بیا به سمپل تاسو دلته په ډن اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري زما نوم دلته ولګېده بالکل په یو کلیک سره. که تاسو غواړئ چې په دې کې دا انتخابي نشان چینج کړئ د هغې لپاره به سمپل تاسو به دغه کوم شي چې هم تاسو چینج کوئ تاسو به سمپل په هغې باندې کلیک کوئ. لاندې به تاسو له ایډیټ اپشن درکړي. تاسو ته ښکاري د هر یو شي سره تاسو له ایډیټ اپشن درکوئ. دې نه وغیره تاسو دلته آنلاین پټو هم کتلی شئ او آنلاین سټیکرز تاسو هم کتلی شئ او د ګیلري نه هم تاسو راغیستلی شئ او ډایرکټلی تاسو په کیمرا باندې هم تصویر دلته ویستلی شئ. څنګه نشان چې هم وي نو تاسو هغه دلته کتلی شئ.
د دې نه وروسته تاسو به دې کې نور څه چینجز کول غواړئ، تاسو ته ښکاري تاسو دلته دا مختلف خلقې چینج کول غواړئ، دلته تاسو دا مختلف تاسو ته ښکاري امیدوار ورای قومي اسمبلی دا تاسو چینج کول غواړئ، نور پکې تاسو څه هم چینج کول غواړئ نو تاسو په هغې باندې کلیک اخلئ او دلته په ایډیټ باندې کلیک کوئ، تاسو پکې چینج کولی شي. د نو غره په دې اپلیکیشن کې زه دلته وګورم، تاسو ته زه وښایم چې په دې کې نور به هم تاسو ته ډېر زیات مختلف څیزونه میلاو شي، تاسو ته ښکاري ډېر زیات مختلف څیزونه پکې تاسو ته میلاو شي او تاسو په هر یو څیز کې دغه شان خپل تصویرونه لګولی شي او دغه شان پکې تاسو مطلب نومونه هر څه چې دغه پکې تاسو چینج کولی شي. تاسو ته ښکاري او د دې لپاره تاسو مطلب صرف د الیکشن دپاره نه، تاسو د سربندۍ دپاره یا که بل هر یو پروګرام تاسو پکې د هغې دپاره هم پوسټر یا دغه شان بینري چې دونه هغه تاسو جوړولی شي د هر یو پروګرام دپاره. نو خو ګمرګرو په دغه طریقه مې تاسو دغه تصویرونه جوړولی شي او تاسو که بیا غواړئ چې دغه سیو کړئ نو دغه طریقه ته هم درښیم چې تاسو بیا دغه خپلې پوسټري چې کله ایډیټ کړئ دا به تاسو سیو کوئ څنګه، که تاسو هر قسم پوسټر جوړ کړئ به تاسو څنګه سیو کوئ، د هغې لپاره سمپل تاسو لاندې آپشن درکړی تاسو ته ښکاري سیو، د دې سیو نه تاسو سیو کولی شي. نو خو ګمرګرو امید لرم نن ویډیو به ستاسو خوښه شوي، که ویډیو هم خوښه شوي د خپلو ملګرو سره به یې ضرور شیر کوئ. موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.